شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخمون کې او مهربان دی. زما د سوي اسویلی نه دی وګمه جوړ کړه، زما د سوي اسویلی نه دی وګمه جوړ کړه، وخت پنکار زما آه نه د نغمه جوړ کړه. تاریخ بسنګ د میون ملاله هیر کړینو، تاریخ بسنګ د میون ملاله هیر کړینو، چې توت سنگر کې لپټینا ایجنډا جوړ کړه. شعرونه د ریاکت تصور سے او مون سره د خیبر ستوري پروګرام کې یو نوې ستوره چې صد تعارف محتاج نه دی د کام سترګي کتاب اوس چاپ شو. ظریف خان ثوابیوال ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره زیاته مننه. ظریف خان ثوابیوال صاحب کتاب مچاپ کو ډیر مبارکي درته وایم. ډیر ښکلی کتاب دی، اومې کاته مننه. خو رومان پکې جي نشته. څه وایې؟ د ټول نه مخکې خو زه د خیبر اواز ټي وي ستاسو د ټول ټیم مننه کوم چې مالم دلته کې بلنه راکړه. حالانکې نورې چینلې شاعر راونیسي چېرته په پوله پټوی کې نه، خو دا اعزاز تاسو ته حاصل دی چې تاسو شاعرانو ته عزت ورکوئ. نو ستاسو ډېره مننه چې دومره ښکلی ځای هم جوړ کړی دی، دومره ښه سټوډیو مو جوړه کړې ده. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې د رومان پکې څه نشته، نو داسې زموږ ډېر شاعران ملګري دي. که زه ووایم چې دا د شاعرۍ دا میدان دا یو باغ دی د ګلونو، بالکل نو د هغه نورو شاعرانو مثال د بلبلانو دی. کم شاعران چې د رومان شاعري کوي، خو په دې کې یو داسې کس هم پکار دی چې هغه د دې حفاظت وکړي، د دې ګلونو حفاظت وکړي. نو زه به خپل مثال داسې تاسو له درکم چې زما مثال د هغه ډنډمار دی کم چې د دې حفاظت ته ولاړ دی. بالکل هم دغه خبره هم ستاسو د خولې نه راځته. منځ کې به خبرې هم کوو، خو غزل راته وړاندې کوي، بیا به نورې خبرې کوو، پروګرام به په مخ کې بوځو. ډېره مننه. دې کتاب نه ورته یو زه وړاندې کوم چې لږ خیال کوه د خپل وطن سره غدار چې نشي، چېرته دوکه نشي ملګری د اغیار چې نشي، او چا چې ته لوی کړي او له تا نه یې ځواني قربان کړه، ګورې تباه به شي خپل پلار ته چېرته پلار چې مننه. چا چې ته لوی کړي او له تا نه یې ځواني قربان کړه، لږ خیال کوه ګورې تباه به شي خپل پلار ته چېرته پلار چې نشي، او خیر د چڼۍ خرڅوه یا څه بل څه کسب کوه، خو اوزګار مګر ز زلمیه قرضدار چې نشي، او یو جانان وساته او ښه په نره مینه ورکړه، یو جانان وساته او ښه په نره مینه ورکړه، ځان را کابو کړه ویم د زرو خلکو یار چې نشي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. مننه. او د کور سړی چې غلا په خپله د خپل کوره کوي، د داسې کور په چم مالت کې څوکیدار چې نشي. مننه. د کور سړی چې غلا په خپله د خپل کوره کوي، د داسې کور په چم مالت کې څوکیدار چې نشي، او ډېر ګرم مزه کله کله لږ ساړه خوره پکې، ډېر ګرم مزه کله کله لږ ساړه خوره پکې، یو ساعت نه رو د ټول عمر دشمندار چې نشي. مننه. او وخت ډېر نازک دی ځان په خپله اول ښه وتله، وخت ډېر نازک دی ځان په خپله اول ښه وتله، بل چې بیلارې نه کړي یا خپله بیلار چې نشي. مننه. او د ظریف خان غوندې مخلصه شه دوستي وپاله، چاته راتاو نشي په شانتې د خامار چې. ډېر ښکلی. یقینا تاسو به د ظریف خان ثوابیوال د شاعرۍ نه خبر شوي یئ چې کم قسم پیغام هغه په خپل شعرونو کې راغونډ کړی. ظریف خان صاحب تاسو نه دا پوښتنه لرو چې د ډېر وخت نه تقریبا د 3-4 کالو نه موږ دا اورو چې کتاب را روان دی، ډېر زیات وخت پکې ولګېده، د دې څه وجه؟ بالکل کتاب خبره خو زما تقریبا یو کال نه د دې هغه کمپوزینګ او ډیزاینینګ روانو، خو په دې کې ډېر زیات مشکلات راغلل. که په هغې باندې خبره کوو نو ډېر زیات دغه پکې وکړئ چې موږ ته اندازه ولګي. اصل کې دا کتاب چې کوم دی دا یو ډېر چینج یو ځانګړی دی، بالکل دې کې خو شک نه. د هغې وجه دا ده چې دا کتاب د هغه غیر معیاري فنکارانو خلاف، بالکل یا د هغه فحش شاعرۍ خلاف یو کتاب دی، یعنی د هغه فحش شاعرانو خلاف کتاب دی کم چې پتاسو والا، امرسو والا شاعران شو یا چرسو والا، شراب والا، د ګانو بجانو کې فلمونو کې غلط عکاسي
نو بیا د دې خلاف چې تخامخه د دومره خلکو خلاف را پاسي او سوای نو پاره کې به تاسو مشکلات راځي ستونزې راځي نو پاره کې بیا ځنې ملګریم په مخه راشي چې تاسو باغی کده د باول د نشنو بیا به درته د ملګرو په سایډ باندې راځي چې داسې مکوا داسې وکا داسې مکوا داسې وکا نو په دې کې باغ ملګریم بیا ډاچ کول غواړي پای کې غیم خفشینو دا ټیم په دې وجه باندې ولګید چې لکه ټولو سره سړی او جنگي د دغه ناراوزي نو بیا دا کتاب ډیره مننه ظریف خان صاحب نور را تصاوب هم د کتاب په حواله سره ورته دغه مشکلات په حواله سره ورته خپل یو نظم وامه چې زما کتاب باندې بزنه شاعران خفوي د دې کتاب په نراتلو به اجلاسونه کیږي زما کتاب د غلطو شاعرانو خلاف اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه ډیر ښه مننه د پتاسو شنو لګو او میخانو شاعران په پښتو ژبه د خودکشو د ماکو شاعران دوی حیا نه پیژني ځکه فحاشي خوروي دغه بېننګه بېناموسه بې پښتو شاعران د دوی د لاسه په دې ژبه ګزارونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوشش مننه او دې پښتو ژبې د هر دور اتلان پیدا کړل هم حمزه عبدالرحمن او خوشحال خان پیدا کړل چې خپل کلم باندې خلکو کې شعور راويخ کړو اوسنی دور کې هم خخ شاعران پیدا کړل ځکه د دې د ختمولو سازشونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوشش کیږي او زه د خپل شعر د هر یو لفظ پوره حساب لرم د کچا ذهن لیکوالانو ته جواب لرم خلق په بڑا تماچه ګرځوي دز د پاره زه د کلم سوکه تیرا خپل کتاب ډیر د دې جواب کې په ما رنگ رنگ ازمختونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوشش ډیر مننه او اکثر یاران پکې خپشي دا جهاد د داسې اکثر یاران پکې خپشي دا جهاد د داسې د خاو بد ترمنځ جنگ شي دا تضاد د داسې ضروری نه ده چې پسلو کې شي سل متفق لږ به زما خلاف ودرېږي دا بنیاد دی داسې ځکه نن ما باندې بې ځایه تنقیدونه کېږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه کېږي او زه ظریف خان د خپلې ژبې سره مینه کوم په هر میدان باندې ولاړ خبره سپینه کوم د پښتو ژبې ښه لیکوال ته ډېر درانه ګورم خو مخنیوی به د مجرم خلاف په وینه کوم هر خوا زما د مړ کولو اعلانونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه کیږي ډیر ښکلی ډیر ځانګړی مقام ستاسو دا نظم چې کوم دی ډیر ښکلې خبرې پکې تاسو وکړې ظریف خان صاحب کومې ټولنې سره تعلق لرئ ناسته پاسته کوئ داسې خو ډیرو زیاتو ټولنو سره زما تعلق دی چې هغه په مردان کې په دوبۍ کې په قطر کې خو په کلی کې په وطن کې چې کومه ټولنه د چا د کومې ټولنې د وجې نه چې زما پیژنګلو شوې ده نو هغه د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ ثوابي ټولنه ده 2 کاله زه د هغې صدر هم پاتې شوم ماشاءالله جی موږ په هغه 2 کالو کې ریکارډ جوړ کړو چې په ضلع ثوابي کې نه چې بلکې په دې ایریا باندې په دې علاقو باندې دومره ډېر مشاعرې یا مخکتنې یا داسې اجلاسونه دا چا په هغې 2 کالو کې چې موږ سوره کړي دوره بچانی کړي چې هر ورځ به دغه کارو موږ به منډې ولې دغې پسې اجمل منصور او بیا زما خپل یو تنظیم هم دی د میشن پښتو په نوم باندې چې د پښتو ژبې او کلتور دفاعي تنظیم دی د هغې د طرف نه موږ خپل ګامونه پورته کوو تر سینیټرانو پورې هغه آواز رسوو چې لکه په دې سیزونو د پابندي ولګي کم په دې کار پکار دی په دې کار د کومو نه چې لکه پښتنو ته دغه کېږي ظریف خان صاحب ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له دوره وخت راکړو په تلو کې به راته ساوروي نور څه داسې چې د دې کتاب نه اورئ یا دغسې راته اورئ ډېره زیاته مننه په انتظار دی بیا به اجازت اخلو د کتاب نه پس چې کوم نظم ما لیکلی دی جی تازه نظم دی ما جی ارشاد هغه کړی نه دی دا به تاسو څه واورم چې د دې زخمی ژبې مرهم یم ټکور یم زه د دې زخمی ژبې مرهم یم ټکور یم زه دا پښتو ژبه د بچی هم د دې مور یم زه او زه زمری نه یم چې د ځانه به کمزوري خورمه زه زمری نه یم چې د ځانه به کمزوري خورمه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه ډېر مننه او د صحرا سرې شګې به چاڼ کړم یلغار به کوم ستا د مکارو ارادو د لیدو ښکار به کوم
دغه ګنده شاعرانو ته بالکل پیغام پوه رسي. شم جی پوه د صحرا سرې شګې به چاڼ کړم یلغار به کوم ستا د مکارو ارادو د لیدو ښکار به کوم ګنده لیکواله زه به غرونه تا پسې لړوم بیا د قلم په سوکتا باندې ګزار به کوم دا ستا په مخ یوه څپېړه یمه زور یمه زه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یمه زه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر مننه. چې په غزل کې د نشو ډک سګرټونه تراشې یا د شرابو بې حیا غوندې لفظونه تراشې د پښتنو د ننګ کیسې د چرته اونه کړلې زما د کان د شازلمو په چل ذهنونه تراشې دا ستا لپاره د اسمان د تندر شور یم زه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه. ډېر ښکلی مننه جي. ډېر ښکلی. فنکاره مه وایه بس نور د فحاشۍ سندرې فنکار مه وایه بس نور د فحاشۍ سندرې په کار مو نه دي د بربنډې عکاسۍ سندرې زه د سندرې خلاف نه یم خو بس دومره وایم خپل کام ته ووایه د ننګ بهادرۍ سندرې. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. قدر کوونکی د پښتو د ټنګ ټکور یم زه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه جي. د خپل خوږ دین او د دې خاورې غداران نه منم د خپل خوږ دین او د دې خاورې غداران نه منم د خپل کلتور د پښتو ژبې دشمنان نه منم د چا د لاسه چې بدنام دی پښتانه دنیا کې په خپله پاکه خاوره داسې دلالان نه منم ته خبر نه یې بې حیا او تصور اور یم زه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه. ډېر ښکلی. مننه. او زه د ادب د باغ مالیار یم ابیاري کوم زه د ادب د باغ مالیار یم ابیاري کوم څوک چې ادب سره مخلص وي یاري کوم او زه ظریف خان ثوابیوال پرې خپل سر شیندمه یم د پښتو ژبې سپاهي څوکیداري کوم یم پښتون د تاریخ پاڼو کې راخور یم زه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه زه زمری نه یم چې د ځانه به کمزوري خورمه د پښتو ژبې خاماران خورمه مارخور یم زه. ډېره مننه ډېره شکریا د ظریف خان ثوابیوال صاحب چې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو موږ له وخت راکو او زموږ د پروګرام ښکلا یو په دوه کړه تر یو بل ښې ویډیو پورې او د بل ملمه شاعر پورې د تاسو نه کیسر خاکی اجازت غواړي د لوی الله په امان.